حدیث دین مخکې آیاتونو کې د پټو او د زناورو کې د بعضو دای حلال جوړ کړو او بعضې حرام جوړ کړو. الله جواب کې وفرمایل چې دا ټول الله پیدا کړي دي. لات منات عزا د هیڅ نه دي پیدا کړي. بیا د دې د حصو د مقررولو ضرورت سو مطلب یې څه دی؟ نو الله فرمایي وهو الذي الله غزات انشا جنات معروشات چې پیدا کړي دي جنات باغونه معروشات چې په چتونو باندې خورول شي وغیر معروشات او چې نشي خوروله. لکه د بعضو شیانو دا زیلی دي زیلو والی دي. نو یو هغه زیلو والی دي چې زیلی خوریږي یو بغیر زیلو دي. والنخل او کجوري دي والزرع او نور زرغونی دي مختلفا اکلوه مختلف دي بدل دي یو بلنا اکلوه خوراک داغي. والزيتون والرمان او زيتون او رمان انار متشابها وغير متشابه متشابها في اللون وغير متشابها في الطعم چې دا د یو بل مشابه دي په لون کې وغير متشابه في الطعم او په خوراک کې د یو بل مشابه نه دي. کلوا من ثمره اخري تاسو د دغه میوونه اذا اثمر کله چې میوه راوړي واتوا حقه او ورکوي تاسو حق د الله یوم حصاده پرورز د ریبلو داغي یوم حصاده پرورز د ریبلو داغي. ولا تسرفوا ای ولا تشركوا فيه الغير شریک مجوړوي پاغي کې غیر لرا. انه لا يحب المسرفين ای المشركين اگر شان دا دی چې نه خوښي الله مسرفين لرا یعنی مشرکین لرا. ومن الانعام حمولة وفرشا او دغه سارونه حمولة ای الكبائر يصلح الحمل چې کوم پکې لوی دي چې هغه صلاحیت لري د سورلای. وفرشا او کوم چې غیر حموله دي. کلوا مما رزقكم الله اخري تاسو دا رزق نه چې رزقكم الله کوم چې الله تاسو له درکړي دی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه لكم عدو مبين په تحقیق سره هغه ستاسو دپاره دشمن ښکاره دی. 8 ازواج دا اته جوړی دي 8 ازواج. صاحب مدارک آلوسی بیزاوی وغیرہ فرمائی کہ 8 ازواج مبدل منه دے حمولة وفرشا د دین بدل لے او هغه مفعول دے انشاء. نو 8 ازواج اته جوړی دي من الظأن 2 د ګډانو نه 2 دي یعنی ذکر و اناث. ومن المعز 2 او د بیزونا هم 2 دي. قل الذکرین حرم ام الانثیین ورته وایا چې آیا دا مذکر دواړه چې دي من الظأن والمعز حرم. قل الذکرین ای المذکورین یا من الظأن والمعز. الذکرین دا کوم چې دواړه مذکر دي مذکور شو د ګډو د بیزونه. نو حرم دا حرام دي. حرم الله علیکم الله حرام کړی دي پتا سو باندې امل انثیین یا دا مؤنث چې دي من الظأن والمعز. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین بدې کې دا تقدیرات لګوي نو بیا پوهیږي پیخه. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین
ام حرم ما اشتملت علیه ام مشتملت علیه ام حرم ما اشتملت علیه ارحام الانثیین رحمنا د انثیینو نبئونی بعلم تاسو ما ته علم راکئ خبر راکئ مال په خپل علم سره من الكتب الاولین بعلم من الكتب الاولین مال رنبو کتابونو نه خبر راکئ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی دا د مشرکین ته ځکه وایي چې دوی به د ځان نه دا شی حلال دی دا حرام دی دا حلال دی دا ځان نه د حلت د حرمت احکام چالو کړو الله د هغې جواب ورله دې ځای نه ورکوي ومن الابل اثنین او د اوښانو نم دوه دوه ومن البقر اثنین او د غواګانو نم دوه دوه قل ته ورته ووایه الذکرین حرم آیا په دې الذکرین منهما آیا د دې دواړو نم د ابل او د بقر نه الذکرین منهما الذکرین من الابل والبقر آیا دواړه مذکر د ابل او د بقر نه حرم هغه حرام کړي دي الله علیکم الله پتا سو باندې امل انثیین منهما یا انثیین د دې دواړو نه ام اشتملت ام حرم اشتملت علیه ارحام الانثیین یا حرام کړي دي مشتمل پاغي باندې چې ارحام د انثیینو دي بل کنتم شهداء ام کنتم شهداء بل کنتم شهداء بلکې تاسو گواهان وئ اذ وصاکم الله بهذا کله چې وصیت کو الله چې حکم کو تاسو ته پدی باندې پدی تحریم باندې نو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا گویا دا خو تاسو الله باندې دروغ جوړ کړی دي نو نشته یو کس لوی ظالم چې افترا جوړه کی په الله د دروغ د ځان نه محکام جوړ کړي دي او بیا الله ته نسبت کوي آیا ستاسو کتابونو کې د دې تذکره وا آیا ستاسو په دغه تیرو کتابونو کې د دې تذکره وا یا د دې د وحي په وخت کې تاسو موجود وئ چې د ځان نه جوړوئ نو الله دې جواب ورک ليضل الناس نو تاسو گمراه کوي خلق لرا بغیر علم بغیر د دلیل نه دلته علم په معنی دلیل کې دی نو فرمای فمن اظلم سوق د زیات ظالم یا نشته یو کس لوی ظالم د هغه چانه افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله باندې دروغ ليضل الناس بغیر علم د پاره دې چې گمراه کی خلق لرا بغیر د دلیل نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين پتا کې سره الله تعالی هدایت نه ورکي قوم د ظالمانو ته قل تورتوا لا اجد فيما اوحي الي محرما نمو ممزو فيما اوحي الي كما چې وحي کې دې شما طرف ته محرما اكله على طاعم يطعم پيو طعام ورکون کی باندې چې هغه خوري پچا باندې قل لا اجد دلته ما قبل سر ربتم دې بر ذکر او چې هغه سيزونه په ځان باندې حرام کړو الله فرمایل چې راشي عزت او ست حرام سيزونه خیم نو قل ورت لا اجد فيما اوحي زنمهم فيما اوحي باغ سيزونو کې چې ما ته وحي کې دي شي الیا ما طرف ته محرما اكله چې حرام وي اکل داغي على طاعم فخرون کی باندې یطعمه چې اخري باغ باندې الا يكون ميتتن ها یو صورت پکشته الا ان يكون ميتتن مگر دا چې هغه میتوي مړ ساروي چې نو هغه حرام دي داغي حکم شته او دم مسفوحا یا دم مسفوحا وی سائلا دم سائل دم مسفوحا و پیجنی چې پشړ سره کم بئی اغا او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر لکه دم مسفوحه چراغ لانو معلومه دا شو چې په ساروي کې دا نور وینه کمی چې دم مسفوحه نه وینو هغه حلال ده چې هغه حلال ده دم معلومه شو چې د ساروي نه غوخه را کټ کې او غوخه اونوینځي خوري نو دا غي خوراک حلال دی ځکه چې کوم وینه د مسفوحه نه وینو هغه وینه حرام نه ده هغه حلال وینه ده پاک وینه ده وای شوي نو پاکواله په دوه اعتبار ده یو په اعتبار دغه دی د لباس سره او یو په اعتبار د خوراک سره لباس په اعتبار سره په وینځل غواړي چې په کپړو لګیدلی او په اعتبار د خوراک سره هغه حلال ده او لحم خنزیر یا غوخه د خنزیر فإنه رجس پس دا نجس ده او فسقا
او فسقا نو فإنه رجس او فسقا یا فسق چې کوم وي یعنی خروجا عن الدین چې د دین نه وسړې ځانو باسي انو اوهل لغیر الله به چې دا د نظر اومني د غیر الله د پاره پاغي سره نو فمن استر غیر باغ پس چا باندې چې اضطراری کیفیت راغې غیر باغ زیاته کون کې نوي ولا عاد او تجاوز د قدر حاجت نم نوي یعنی لا متجاوزین من قدر حاجته بغاوت کون کې نوي زیاته کون کې نوي د حکم د پاسا ولا عاد او نه په خوراک کې بیا زیاته کون کې وی د قدر حاجت نه چې څومره ضرورت چې د امرینه بس دومره وخوري فإن ربك غفور رحيم نو پتاکیک سر رب ستا چې د بخون کې مهربان دی وعلى الذين هادوا باغ کسانو باندې چې يهوديان دي حرمنا موږ حرام کړی دی کل ذي ظفر هر نکون والا کل حرمنا اللحم والشحم کل ذي ظفر هر نکون والا ومن چې په پنجو باندې شلول کوي په نکونو باندې ومن البقر والغنم او د غواګانو نه او د بيزونو حرم عليهم شحومهما حرام کړی موږ په دې باندې چربي دې الا ما حمل ظهورهما مگر اغا چې دې پملاګانو باندې وي یند کلمو اغا او الحیا او الحوایا یا په کلمو باندې او مختلط بعظم یا لګیدلی پاډو کې پوره ذلك جزيناهم ببغيهم دا موږ بدل ورکو دیلا ببغيهم اي بظلمهم هذه ظلم د وجه وإنا لصادقون فيما قلنا او موږ رښتونیو په هغه څه کې چې موږ وایو فيما قلنا فإن كذبوك کچری غیستا تکذیب کو دلته تخویف ور کوي فقل ربكم ذو رحمة واسعة پستور تو استا رب چې ده رحمت والده واسعة لوی رحمت والده څنګه لوی رحمت والده على هذه الأمة وی امت باندې بتحلیل ما حرم على من قبلهم على من قبلهم انو پدی امت باندې په تحلیل د ما حرم على من پاغه چا باندې قبلهم چې مخکې دینو ولا يرد باسه عن القوم المجرمين او نو تاویږي عذاب داغ عن القوم المجرمين د قوم مجرماننا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا زرد چوای باغ کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما اشركنا کچره وخت وی الله موږ به شرک نو کړي دی بداسي وای مشرکین د خپل شرک او د تحریم ساختا دلیل پیش کړو نو سبه وی کچره استاسو په خیال کې دا شرک وی چې کوم منکو کچری دا زناور حرام نوی نو الله مونږ ولې نه منې کوي الله مونږ منې کوي ولې نه دې د خوراک نه جواب دا دی چې دلته اجمال دی تفصیل به مخکې څوارلسمه سپاره کې راځي سوره نحل آیت نمبر 35-36 کې نو دا هغه آیاتونه معلومیږي چې الله خو منع کړي دي فهل علی الرسل الا البلاغ المبین الله داسې منې کړي دي فهل على الرسل الا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل امه رسولا موږ هر امت کې رسول را لېږلی ان اعبدوا الله چې د الله عبادت کوئ نو رب خو منع کړي دي او تاسو نه یې منع شي نو سيقول الذين اشركوا زرد چې وایي باغ کسان چې شرک یې کړی دی لو شاء الله کچرې غوښته الله ما اشرکنا ولا آباؤنا نم مونږ شرک کړو نه مونږ پلار نیک ولا حرمنا من شيء نم مونږ حرام کړو څه لرا كذلك كذب الذين من قبلهم هم دارنګي تکذیب کړو هغه کسانو چې مخکې دینو حتا ذاقوا باسنا ترزعد پوری چې وسک عذاب زمونږه قلت ورتوا هل عندكم من علم اياشتتا السر علم فتخرجوه لنا چې تاسو راو باسي زمونږ د پاره ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوئ مگر د ګمانونو ان انتم الا تخرصون نه تاسو مگر دروغ جوړوي قل فلله الحجة البالغه
فللہ الحجت البالغہ ای الغلبۃ الکاملہ، اللہ دا پارا حجت بالغہ دا ای غلبہ کاملہ دا. فلو شاء لہداکم اجمعین، کہ چرے او غواڑی نو ہدایت بدر کی تاسو ټول لرا په جمع باندې اللہ يعذب احدا، چې بیا عذاب چاله نه ورکړي. قل تورته ووایه هلم شهداءکم الذین، حاضر کئی تاسو غخبل شهداء یعنی علماء، الذین یشهدون ان اللہ حرم هذا، چې غي دا گواہی کوله چې الله دا شی حرام کړی دی. غراولی ټول نبراس صفحه 48 چې دی نو په هغې کې د هلم بحث یې کړی دی. هلم چې مونږ یې معنا وکړه چې احضرو، بصریین چې دي هغې وایي دا په اصل کې و ها حرف تنبیه او لم نصر ینصرون امر دی، او په ها کې چې کوم الف و هغې حذف کو نو هلم ترنه جوړ شي. معنا دا دی چې خبردار نفس یو ځای کوي. کوفیین وایي چې هل استفهام او امه یا اما یا امو دا امر دی. بیا اعتراض کوي چې هل جدانو دا او امر جدانو دا. اوس دا جدا قسمونه دي، دا دواړه جمع څنګه کړل؟ چې دواړه جدا قسمونه دي نو دواړه څنګه جمع کړل؟ چې دواړه جدا قسمونه دي دواړه څنګه جمع شو؟ جواب دا دی چې هل استفهام د پاره کله تحریز د پاره وي سټ کله تحریز اتارو خوځو، کله تحریز د پاره وي کله طلب د پاره وي. بس استفهام چې تحریز د پاره وي او طلب د پاره وي نو دا د امر مخالف نه دی. چې تحریز او طلب د پاره وي نو دا د امر مخالف نه دی. نو هل امه ضمه نقل کړه، لام له ورکړه او حمزه والو زولنو هلمت نه جوړ شي. دا بحث د کوفیینو دی. حجازیینو په نسبت باندې دا لفظ مفرد برازي، هلم زید هلم زیدان هلم زیدون، هلم زید هلم زیدان هلم زیدون. هلم هند او نجدیینو په نسبت باندې دا بدلیږي را بدلیږي. هغه داسې هلم زید هلم زیدان هلم زیدون هلمت هند. بیا نحویان وایي چې دا کله لازمی راځي او کله متعدی راځي. هلم کله لازمی وي او کله متعدی وي. په دې مقام باندې دا الله متعدی راوسته دی، ځکه چې هلم شهداءکم او مخکې سوره احزاب کې برازي هلم الینا راشي زمونږ طرف ته الته لازمی دی. او دا د دې مختصره خلاصه ده چې کومه هلم کې بیان شوې ده د نبراس مطابق. فرمائی ان اللہ حرم هذا فإن شهدوا انه في التورات، کچری دی گواہی وکړه چې دا په تورات کې دي نو فلا تشهد معهم لما علمت من تحریفهم،
تور سره گواہی مکوا د دې وجې چې تا ته علم دی د دې تحریف ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا تابعداري مکوا د خواهشات دا کسانو کفروا بآياتنا چې کفر کړي د آیاتونو زمونږ باندې والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه راړي په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او غیر خپل پروردگار یعدلون هغه سره شریکان جوړي یعدلون په معنی د یشرکون دي یعنی برابری ور سره راوري نو برابری خو شریک شنو یعدلون عدل برابری ته وي نو یعدلون ای یشرکون قل تعالوا تورتوا چراشی تاسو اتل ما حرم ربکم علیکم تلاوتکم دلته ما قبل سر ربط دا دی چې اول محرمات حسیه دا غي ذکرو اوس محرمات معنوی دا غي تذکرہ کوي دلته نو فرمای قل وای پاک حبیبا تعالوا راشی تاسو اتلو چې تلاوتکم ما حرم ربکم علیکم دا آغا چې حرام کړي رب تاسو په تاسو باندې الله تشرکو به شیئا دا چې تاسو شریک م جوړوي دا غسر الشی الله تشرکو به شیئا د دې مفهوم دا راوځي چې شرک نه کول تاسو باندې حرام دي وګورئ اتل ما حرم ربکم علیکم د تلاوت کوم پتا سو باندې آغا چې حرام کړی دی الله پتا سو باندې علیکم ربکم علیکم الله تشرکو بی شیئا دای در باندې حرام کړی دی چې الله سره شریک مو جوړوي نو دا معنی غلطه شو بیا خیال مو دی چې پتا سو باندې الله شرک نه کول لا تشرکو بی شیئا دا در باندې الله حرام کړی دی نو شرک کول خو حلال شو کنه خیال مو دی آیت تغور سره وګورئ ما حرم ربکم علیکم الله تشرکو بی شیئا پتا سو خپل رب حرام کړی دا خبره چې هغه سره شرک مکوي نو چې شرک نکول حرام شو نو شرک کول خو بیا حلال شو دلته درې تفسیرونه مفسرینو ذکر کړي دي صاحب مدارک ابو سعود سراج المنیر وغیرہ کی دي یو خبره دا چې دا د لا لفظ مزیده ده معنی بداسي وي چې اتل ما حرم ربکم علیکم ان تشرکو به شیئا لا بمزیدش دویم دا چې دا جمله په حرم ربکم باندې ختم شوا علیکم الله تشرکو به شیئا دا جمله مستانفه ده نو بیا بداسي وي چې قل تعالوا ورتو راشی تاسو اتل ما حرم ربکم علیکم اتل ما حرم ربکم تلاوتکم پتا سبحان دا آغا آیاتونو دا آغا سیزونو چې حرام کړی دي ربکم رب تاسو نو علیکم الله تشرکو بی شیئا یو دا خبره ده علیکم پتا سو لازم دي دا چې شرک نه کوي دا غسره د سیز یو شی مو سره شریک نه کوي دریم نمبر تفسیر دا سي چې الله تشرکو تعلق د حرم سره نشته عبارت دا سي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم امر الله تشركوا به شيئا درې واړه خبرې مزه انتراله کنه اجي وبالوالدين احسانا او د والدینو سره احسان کوي وبالوالدين احسانا دا د ما قبل خلاصه ده اوس ولا تقتلوا اولادكم من املاق مقتلوي تاسو اولاد خپل من املاق د فقر د یارنا نحن نرزقكم اياهم من تاسو لم رزق درک و غیل لم رزق ورکو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من ذکیږي فوش کارون تا قبائح تا من کبائر د کبائرنا ما ظهر منها وما بطن کم چې ظاهر شي دا غینا او کم پټ شي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مقتلوي تاسو یو نفس لرا التي حرم الله اغه حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق اي كالقصاص مگر په حق باندې لکه قصاص شو ذالکم وصاکم به دا هغه خبر دا چې وصیت کړی دی حکم کړی دی الله تعالی تاسو ته په دې سره لعلکم تعقلون خایږي چې تاسو کې عقل راشي ولا تقربوا مال اليتيم من ذکیږي مال د یتیم ته الا بالتي اي بالخصله التي
مگر پا آغا طریقے سرا آغا خصلت سر یا احسنو چی آغا احسن دے حتی یبلغ اشدہو ترسی حد پوری چورسیگی خپل اشدہو قوتہو خپل قوتا دا یتیم مال تمنیز دیکھے گئی مگر پا آغا خصلت سرا چی آغا بہتر وی ترسی حد پوری چورسیگی آغا خپل قوتا اشدہو صراح دا لغت کتاب دے صفحہ 134 باندې لکی چې اشد د لفظ وزن د جمع دی او د دې مفرد نشته لکه ابابیل وغیرہ د ابابیل بعضو اببور لیکلی دی خو ابابیل مفرد نشته یا اصول لے دو اصول مفرد نشتے دوی مڈلوی چی مفرد دے دا جمع پا وزن باندے او دا عربی کی صرف دو لفظ دی دا مفرد دے پا وزن دا جمع دے او دا عربی کی صرف دو لفظ دی یو اشد یو اعنق فلا نظیر لہما دا دی دوارو نظیر نشتا سیبوی وی چی دا دا شدتون جمع دا لکه دا نعمتون جمع انعم رازی نو دا شدتون جمع اشد رازی سلورم قول پا کدا هم دے چی دا دا شدن جمع دا لکه قلبن جمع اکلوبن پینزم خبر دام نقل کرده دا چه دا دا شدن جمع دا لکه دا زئبن جمع از ابن دا شدن جمع دا لکه دا زئبن جمع از ابن وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پورکی تاسو ماپ لرا او وزن لرا ماپ لرا او ناپ لرا دوار یو ماپ دے یو ناپ دے یو کچ دے یو وزن دے بالقسط پا عدل سرا بالقسط ای بالعدل لا نکلف نفسا الا وسعها منگ نمکلف کو یو نفس لرا مگر دا وسعت مطابق عند الکیل والوزن دا کیل او دا وزن پا وقت کی نو لا نکلف نفسا الا وسعها مگر داغد وسعت مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا لا نکلف نفسا الا وسعها کے بحث چونا بستاو ذہن کی بھی پدی کی منکڑے دے بحث کا یاد دے کنا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا او کلچ تاسو سخبر کوئی نو فَعَدِلُوا عدل کوئی پاگے کے انصاف کوئی ولو کان ذا قربا اگر چی در اشتدارو خلافوی وبعہد اللہ اوفو وبعہد دا اللہ سرا عہد دا اللہ پورا کئی ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون دا آغا حکم دے چی حکم کردے دے پدے سرا ذالکم وصاکم بھی حکم کردے تاستا پدے سرا لعلکم تذکرون یعنی اللہ حکم کردے دے خواہی گی چی تاسو نصیحت حاصل کئی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَبَتَاكِكْ سَرَا هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ هَذَا صِرَاطِ دا زمان لاردا مستقیما نیغ لاردا اتبعوا فاتبعوا پستاس تابداریو کے دے لارے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ او تابداری مکوئی دا نور لارو ای سبل الباطلہ دا باطل لارو فتفرق بکم عن سبیلی پس وابڑی تاسو لرا عن سبیلہ عن دینہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون پدی سرا وصیت کی تاسو تا لعلکم تتقون خواہی گی چی تاسو تقوی اختیار کی اویری گئی تتقون الکفرہ
چې د کفر نه ویریږئ. ثم آتینا موسی الکتاب، بیا ورکمونږه موسی علیہ السلام له کتاب. ثم دلته تعقیب ذکری د پاره دی، تعقیب ذکری د پاره دی چې دا اشکال نوي چې ثم خود تعقیب د پاره راځي، نو معنی بداوي چې مونږ تاسو له دا کتاب درک، بیا موسی له مونږ کتاب ورک. حالانکه موسی علیہ السلام خو مخکې تیر شوی دی. نو مونږ وایو چې دا د تعقیب د پاره نه دی بلکې تعقیب ذکری د پاره راغلی دلته. تماما د پاره د پوره کولو د نعمت په نیک کار کوونکو باندې. آتینا موسی الکتاب تماما د پاره د پوره کولو د نعمت په نیک کار کوونکو باندې. تماما علی الذی احسن، پاغ چا باندې احسن ای بالامر والنهی، د نعمت په نیک کار کوونکو باندې. ای تماما للنعمت علی الذی احسن بالقیام به، تماما للنعمت علی الذی احسن بالقیام به، د پاره د پوره کولو د نعمت په نیک کار کوونکو باندې. وتفصیلا ای الطاعة فی التبلیغ لکل شیء، د پاره د هر یو سیز د پاره دا تفصیل له وهدن او هدایت ته فی الباطن ورحمتا فی الظاهر، باطن کی ہدایت تے رحمت تے بظاہر کی. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، خائیگی چی دی پا ملاقات د خپل رب باندے یؤمنون ایمان روڑی، ایصدقون تصدیقو کی. وهذا کتاب، او دا کتاب چی دے انزلناہو، رب دما قبل سردا دے چی فرمائی چی منگا اغیل کتاب ورک، دا سمتاسو لکتاب درک دا دی اتباو کئی. غیلم کتاب ورک دا غی تذکرہ وکڑا وآتیناهم تورات تذکرتی رشوہ. وهذا کتاب انزلناہو، دا کتاب منگا نازل کرده مبارکن، دا برکت والے، تنوین دا تعظیم دا پارے دے، لوی عظمت والے دے. نفتبعو تاسو تابداریو کئی دی کتاب. یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، واتقوا لعلکم ترحمون، ویرے گئی خائی گئی جب تاسو رحم اکڑیشی. ان تقولو انما انزل الکتاب، یا وائی تاسو انما انزل الکتاب، پتا کی سرا خبر داد بلنا نازل کڑشوی دے کتاب علی طائفتین ایل یہود والنصارى، تاسو وائی چه پا دو ڈلو بانی کتاب نازل شوی دے من قبلنا مخی زمونگنا. نو وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِ لَغَافِلِينَ، شان دادے چو منگا وَإِن كُنَّا، شان دادے چو منگا عن دراستهم، عن تلاوتهم، دا غید تلاوتنا، لغافلین خامخا غافلو منگا. او تقولو یا تاسوائی لو انا انزل علینا الکتاب، کچری پتا کی سرا پمونگ باندے نازل شو کتاب، نو لکننا اہدا منہم، خامخا منگ بزیات ہدایت والو ددینا. لجوادت اذہاننا، نخبلو ذہنونو پواجا. نو فقد جاکم بینا، نو پتا کی سر تاسو سرخم بینا راغل دا من ربکم د جانب د رب استاسونا. وہدن او دا کتاب ہدایتم دے، ورحمتن او رحمت عامہم دے. نو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، نشتے لا احد اظلمو، نشتے او کزیات ظالم دا اغچانا چی تکذیب کئی دایاتن دا اللہ. وصدف عنها او انکار کئی دینا. نو سنجز الذین یصدفون عن آیاتنا، او اعراض کئی دینا. نظر دے چھ بدلب ورکو منگا آغا کسانو لرا چھ اعراض کئی عن آیاتنا دا آیاتنو زمونگنا. سو العذاب دا بد عذاب، منگ بدل ورکو پا بد عذاب سرا. بما کانو یصدفون، پا سبب دا غی ایو عرضون چھ غی اعراض کئی. حل ینظرونا، آیا انتظار نکی دی
فی ترک الایمان بعد الدلائل آیا دی انتظار نکی پا ترک ایمان کے پس د دلائلنا الا ان تاتیہم الملائکہ مگر د دې خبرې چې راشي دی سره ملائکې لقبض ارواحهم د دې د روحونو د قبض کولو د پاره نو څنګه به وایي تاسو هل ينظرون فی ترک الایمان بعد الدلائل آیا دی انتظار نه کوي مگر په ترک ایمان بعد الدلائل کې الا مگر د دې خبرې ان تاتیهم الملائکة لقبض ارواحهم چې راشي دی سره ملائکې د دې د روحونو قبضولو د پاره او یاتی ربک او یاتی ربک یا راشی ربستا ای امر ربک ای عذاب ربک یا راشی عذاب در ربستا امر در ربستا د دې مونږ تفسیر بیان کړو که خیال کې مرضی متقدمین وی چې د رب راتلل په حقیقت باندې محمول دي چې څنګه داغه شایع نشان لایق وي دا مسله کې تفویض ده یعنی قیامت پر ورځ به الله په خپل باندې د خلکو مینځ کې فیصلو لراضي کیفیت معلوم نه ده متأخرین وای چې اصل کې یاتی ربک په اصل کې یاتی امر ربک لکه سورہ نحل کې موجود ده د امر لفظ اتا امر الله خیال کې مرضی کنا او موږ په تفصیلی بحث کړو خیر او یاتی بعض آیات ربک یا راشی بعض نشانات در ربستا ای الدالت علی القیامت الدالت علی القیامت چی اگر دلالت کئی پا قیامت باندے یوم یاتی بعض آیات ربکا پا کمور چراشی بعض نشانات در ربستا نو لا ینفع نفسا ایمانها پا دا غرز بیا نفع نور کئی یو نفس لایمان داغو ولی لعدم الاختیار اختیار بختم شی قبلی د غاړې چې نور راوخته دا نشانی راغله نو بس خبره ختم شو بیا توبې دروازه بند شي دا مونږ چې هر وخت وایو توبې دروازه و بند شي یا توبې دروازه و بیا بند شي هغه د آیت دی چې یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها فایده و بیا نه ورکوي یو نفس له ایمان د هغه ولې لعدم الاختیار ځکه چې بیا به د اختیار ختم شي امام بغوی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت نقل کړي دي چې کله د قیامت طلوع الشمس من المغرب دا علامه ظاهر شي نو ټول کفار به ایمان راړي او اطاعت به قبول کی خو په دغه وخت کې به د ایمان بیا څه فایده نه وي دا واقع چې سو پوری نی پیښنو قیامت بنه قائمیږي صحیح مسلم کې د حذیفه رضی الله عنه نه روایت ته حذیفه بن اسید حذیفه بن یمان نه دی ګوره حذیفه بن اسید چې د قیامت لس نخي نبی رسول الله بیان کړی دي یو طلوع الشمس من المغرب دی یو خاص لوګې دی یو دابت الارض دی سلورم یاجوج ماجوج دی او پنځم نزول عیسی علیه السلام دی نزول عیسی علیہ السلام او شپږم ظهور دجال لے ومتم نهم درې ځایونو کې د ځمکې ننوتل دي مشرق مغرب او جزیرة العرب مشرق کې ځمکه په دن لاړ شي مغرب کې او په جزیرة العرب کې لسم د عدن د ویخ نه اور را پورته کېدل دا اور چې د عدن د ویخ نه راوځي کنه نو حدیث کې راځي چې دی به خلکو پسې داسې لکه د دیوال رواني خلک به ترې مخکې رواني حشر میدان ته به ټول جمع کوي نو د هر طرف نه به اور را رواني خلک به یې منځ کي مخکې به وځي اور پس شاته خو څوک نه ځي که نه
چې کوم ځای دا خلک آرام کوي نو دوی به ډډه ولګي دا اور به ورته ولاړي چې دی آرام ختم کړي نو جوړ بیا به روان کړي په دې طریقه که څوک ودرېدل نو اور به ولاړي ورته په مخ کې به بوځي نو دا به د حشر میدان ته رسي اوس د حشر میدان کم دی د دې تفصیل مخکې را روان دی نو فرمایي چې ما چې کم تفاصیل تاسو ته خبره کړې وه چې دا مخکې را روان دی هغه تقریبا په نمبر وشو که نه ها جي ټول په نمبر کېږي روان دي انشاءالله نو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ ورنکی یو نفس له ایمان داغ لم تکن آمنت نبوی دے ایمان روڑن کے من قبل مخیرین ای من وقت التکلیف نو دے چی ایمان راوڑے وے او کسبت یا کسب کڑے وے فی ایمانها خیر پخبل ایمان کی یعنی پا حالت الایمان کی سا خیر کړی وي قلت ورته ووایه انتظروا انا منتظرون تاسو م انتظار کوئ احد الامور الثلاثه او موږ م انتظار کوونکي یو تاسو م انتظار کوئ موږ م انتظار کوو ان الذين فرقوا دینهم په تحقیق سره هغه کسان چې تفریقې راوسته په منځ د دین خپل کې فرقوا دینهم دیني ټوټې که وکانو شیعا او شده ڈلی لست منهم تدیننی فی شیئن پیس اس کے تادر دوی سر اس کار نشتے انما امروم الاللہ خبر داد وننا معاملہ دے اللہ طرف تدا ثم ینبئهم بیا بخبر ورکی بما کانو یفعلون بسبب دا آغا چه صدیقول من جا بالحسنت فلہو عشر امثالها چاچ راتگو کو پنے کہے سرا پس داغد پار عشر امثالها داغد پار لزگونا دے داغی لزگونا فلہو عشر امثالها ومن جا بسیئت چاچ راتگو کو پبدے سرا نو چاچ پنے کہے سر راتگو کو نو دا اغتبا ثواب ملاوی کی پا لزگونا ومن جا بسیئت چاچ بدے سر راتگو کو نو فلا یجزا الا مثلها اغلو بدل نشی ورکی دے مگر پہ مثل داغی وهم لا یظلمون دین وکمی نکیگی وهم لا یظلمون او دین وکمی نکیگی دا دی تفصیل ہم تیر شو کستاس خیال کی رازی چی دا نیکی او دا بدے نیکی پلس گنم بازے کی مثلہا دے بازے کی طول تفصیل در تراغلو یادم دیکھنا قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم وے ورتے پاک حبیب اننی ہدانی ربی دے دوارو آیاتونو کی دو اصول و بیان دے اننی ہدانی بتاکک سرمال ہدایت راکڑے دے رب زما الى صراط مستقیم صراط مستقیم طرفتا فاتباعی علی الحق دینا قیما ای مستقیما دینا قیما اللہ مالوسی فرمائی چه دا بدل دے صراط مستقیم دا محلنا دا صراط مستقیم دا محلنا دا بدل لے نگویا دا صراط مستقیم دین مستقیم دے ملت ابراہیم حنیفہ چیغا ملت دے ابراہیم علیہ السلام یکسو دے وما کان من المشرکین او نو دے دا مشرکانونا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تورت ہوا ہے پاک حبیبہ ان صلاتي پتا کہ سر منظمہ چے دے ای عبادت بدنی الى الكعبہ عبادت بدنی کعبی طرف تا ونسكي عبادت مالی ونسكي ومحیایا ومماتی او زما جوندی کی دل زما مڑی دل للہ رب العالمین دفار داغا اللہ دی چے رب العالمین دے لا شریک لو نشت داغ شریک لا شریک لو وبذالک امرتو نشت داغ شریک او پدی سر ما تا حکم شوے دے ایتونو کی دو فروع بیان دے اس
وبذلك امرت بالعبادة او التوحید وانا اول المسلمین او پتا کی سر جوړم به اطاعت کوونکې قلت ورته اغیر الله ابغي ايد الله نه علاوه ابغي زتلاش کم ربا يوبل رب لرا قل اغیر الله ابغي ايد الله نه علاوه په دې آیاتونو کې د ولید بن مغیره غ خبره ده دا خبري جواب د ولید بن مغیره والا چې د ویل چې تاسو زمونږ دین ته واپس شئ نو موږ بس تاسو د ګناهونو بوج په خپل سر واخلو زمونږ دین ته واپس شئ نو موږ بس تاسو د ګناهونو بوج په خپل سر واخلو در منصور د دې آیت په باره کې د عبد الله بن عمر دا واقعا نقل کړی دا چې چا په خپل مړی جړل نو دو فرمایل چې په دې جړا دی مړی ته عذاب ملاويږي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ته چا دا خبر وکړه نو هغه فرمایل چې د ابن عمر په ثقوالی کې شک نشته خو پاوریدو کې فرق راتلی شي دغه جدي معاملې کې د قران ناطق فیصله هغه دا د چې لا تزرو وازره وزر اخرى څوک د بل چا بوج نشي اوچتولې نو څنګه دی وای چې چا جړه شروع کړه نو دی مړی ته په عذاب ملاويږي نو ام المؤمنین وی چې نه مړی ته په نه ملاويږي ولا تكسب كل نفس الا عليها او نکيو کسب ولا تكسب كل نفس من الذنوب نکيو کسب د گناہوں نہ ہر یو نفس الا عليها مگر داغه وبال با پاغ باندې وی ولا تزر وازره وزر اخرى نو چته بوج چتون کے بوج د بل چالرا دبل چا بوج سوکنو چته خپل بوج بو چته لا تزر نفس وازره وزر نفس اخرى لا تزر نفس وازره وزر نفس اخرى نو چتی نبو چتی او بوج چته انکه دبل چا بوج بس هر چا خپل بوج په سر باندې وي وزر اخرى دا من جاء بالحسنة فله بالسيئة من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها دا مخکې تیر شو دې تلغو نه غور تاسو کوي یو دا آیت ته یو سره په سلیریشتمه یو لسمه سپاره سوره یونس کې ویشتم نمبر آیت ته یو لسمه سپاره سوره یونس کې ویشتم نمبر آیت ته یو ور سره په سلیریشتمه سپاره کې سوره مومن کې سلوختم نمبر آیت ته او یو 25 سپاره سوره شورا کې سلوختم آیت ته د سلور واړه آیاتونه معلومیږي چې د برای سزا داغي په مثل باور کې دي شي د برای سزا د بدای سزا ومن جاء بالسیئه فلا یجزى الا مثلها داغي په مثل باور کېږي او دولسمه سپاره سوره هود کې شلم آیت او نولسمه سوره فرقان کې یو کم او یایم آیت د دوانو ندا معلومیږي چې د ګناه سزا بم ډبلیږي زیاتیږي به نو بظاهر خو یو تعارض راغی جواب ادا دی چې دا په اختلاف اشخاص باندې محمول دی
مماثلت د مؤمن په حق کې دی او تضاعف د کافر د پاره دی. مؤمن ته به د یو جرم سزا د هغې برابر ملاویږي او کافر ته به سزا زیاتیږي. البته یو خبره پکې ده، په دې کې د سوره شورا کې چې کومه تذکره ده 25مې سپارې د شورا 40 آیت، نو دې والا سزا د آخرت سزا نه ده بلکې د دنیا والا سزا ده. گویا د دې آیت تعارض سره څه تعلق نشته، دنیا سزا ده. اوس بله خبر راغله ولا تزر وازرة وزر اخرى، من جاء بالسیئة باندې خو تاسو پوه شوئ، لیکن خبر اوس راغله ولا تزر وازرة وزر اخرى، نه به اوچته یو بوج اوچتونکې بوج د بل چا. یو خدا آیت ته د سورہ انعام آیت نمبر 164 دے کنا، ہاں جی یو سلسلور شپیتم نے کنا، ہاں جی آیت نمبر 164. بل 15 سپارہ کے پا بنی اسرائیل کی 15 نمبر آیت تے. بل پا 22 سورہ فاتر کے 38 آیت تے. پا 23 زمر کے 9 آیت تے. 20 نجم کے 38 نمبر آیت تے. دا 15 آیاتونه دي. دینه معلومیږي چې ګناهګار صرف د خپل ګناه بوج بوچتای، د خپل ګناه د بل چا بنو چتای. داسې ده کنه. خو په 14 نحل کې 25 آیت ته او په 16 سپاره عنکبوت کې 14 آیت ته. هغه دواړو نه معلومیږي چې د نورو بوج به هم اوچتای. نو بظاهر خو تعارض راغی کنه، چې هغې کې دا خبر راغله چې د نورو بوج به اوچتای، دلته د صرف خپل بوج به اوچتای. بظاهر خو تعارض راغی. جواب ساوی لیکلی دی بیان القرآن کې مشتا، چڑنبنی 15 آیاتنا یعنی د سورہ بنی اسرائیل او د انعام او د مائده او د زمر د فاتر او د زمر او د نجم، دا آیاتونه د هغه سړي باره کې دي چې په خپله ګناه کوي او بل چاله د ګناه ترغیب نه ورکوي، بل څوک په ګناه نه راړی. داسې خلک به صرف د خپل ګناه بوج اوچتی شي. او دا سورہ نحل او عنکبوت والا آیاتونه چې دي دا د هغه خلکو حق کې دي چې څوک پخپلم گمراه وي او نور خلک هم گمراه کوي. نو چې داسې توجیه وشي نو خبره ختم شو، بیا پکې تعارض نه پاتې کېږي. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي الله غزات جعلكم خلائف الارض، ګرځولي تاسو لره خلیفګان د ځمکې.
ورفع بعضكم فوق بعض او چتکړي دي تاسو لر بعض لر په بعض باندې په اعتبار د فضیلت سره، په اعتبار د مال سره، په اعتبار د جهاد سره. درجات درجه مقرر کړی دي، درجات ای فضائل بالمال والجهاد. لیبلوکم د پاره دی چې امتحان واخلی ستاسو فیما آتاکم ای فیما اعطاکم فاغ عطا کی چې تاسو له درکړی دا. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم. پتا کی سرستا رب چې زر سزا ورکول والده سریع العقاب وانه لغفور رحیم. و پتا کی سرا غبخون کې او مهربان ده. دا د سوره انعام ابتدا په حمد سره او اختتام په مغفرت سره ده. حضرت علی رضی الله عنه وی چې دا صورت په کم مریض اولستی شي نو الله باغله شفا ورکي خامخا. تلاوت وکړه ورپسې. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم صاد. سورة اعراف. سورة اعراف کی سلیرش رکوگانی دی 206 آیاتون دی 3387 پک کلمات تی
14,635 دا پکی حروف دی 14,635 پکی حروف دی وجہ تسمیہ آیت نمبر 46 نا تر 49 پورے موجود دا دا عراف ذکر دے آغی نسبت سرے دا صورت نم کے خودو حالت جمعی کی دا اوم نمبر دے پا حالت نزولی کی وہ دیرشم نمبر صورت تے 37 نمبر دا دا سورہ صاد نا پس نازل شوے دے او دا سورہ جن نا مخ کی نازل شوے دے موضوع دا سورت اصلاح المجوس او اصلاح بقیت اقوام العالم دے ربط دما قبل سورت سرا اغدا دے چی دا تیر سورہ انعام پا آخر کے اخیری رکوع کی او 3 سیزون ذکر شو دا کتاب ذکر وہادا کتاب انزلناہو دا نبی ذکر چی قل اننی ہدانی ربی او دا قیامت ذکر چی ثم الی مرجعکم ثم الى ربکم مرجعکم اس پدی صورت سورہ اعراف کی ہم دا کتاب ذکر دے کتاب انزل الیکا نو داغی سرے مناسبت راغے دویم ربط دا دے چی دا سورہ انعام پا آخر کے ذکر دا عقاب بأن ربک سریع الحساب او دا مجملو اس پدی سورہ اعراف کے دا تفصیلاً دے دغسی پا سورہ انعام کے بیان دا خلق اجمالنو پا سورہ اعراف کے غم تفصیلی دے التدا انبیاء و فضیلت چونو غم اجمالنو پا سورہ اعراف کے غم تفصیلاً دے بعض اوامرم پا سورہ انعام کے اجمالنو اور سورہ اعراف کے غد تفصیلی دی خلاصہ دا صورت دادا چی پدی صورت کے زیاد مضامین دا آخرت او دا رسالت تی زیاد مضامین دا آخرت او دا رسالت تی پڑھنبی آیت کے دا نبوت او پشپگم آیت کے دا آخرت تحقیقی بیان دے سلور میں رکو نشپگم پورے دا آخرت بحث دے بیشپگم نتر یوشتم رکو پورے آغا معاملات مذکور دی چه انبیاء او داغی امتونو سرشوی دی نو دا طول مسئلے دا رسالت سر متعلق شوی ورسره د منکرین رسالت د سزاګانو تذکرم را روانه ده داغي تفصیل ورسره چلیږي روان دي
چې موجوده منکرین هم عبرت حاصل کی. د 22 رکوع د نصف نه درویشتم رکوع تر ختمېدو پورې بیا د معاد ذکر دی او دویشتمه څلېرویشتمه اوویشتمه رکوع کې د توحید بحث دی. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک دا کتاب دی چې نازل کړی شوی دی ستا طرف ته فلا یکن فی صدرک پس نه دی وي په زړه ستا کې حرج تنګي منه د دې کتاب نه لتنذر به دپاره دی چې تو یې په دې سره و ذکر او نصیحت کې او نصیحت پکې للمؤمنین دپاره د مؤمنانو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري وکړئ د هغه قرآن کوم چې نازل کړی شوی دی تاسو طرف ته د جانبه د رب ستاسو نه تابعداري وکړئ د هغې کوم چې نازل شوی دی د جانبه د رب ستاسو نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداري مه کوئ د هغه نه علاوه د نورو کارسازانو اولیاء دوستانو قلیلا ما تذکرون ډېر لږ دی چې تاسو نصیحت حاصل کړئ وکم من قریة اهلکناها څومره کړي دي چې مونږه هلاک کړي دي فجاءها بأسنا پس راغې باغی باندې بأسنا سزا زمونږه بیاتن د شپې او هم قائلون یا غي قیلوله کوونکیو فما کان دعواهم پس نو دعوه د هغوی اذ جاءهم بأسنا کله چې راغې دي له حکم زمونږه سزا زمونږه اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا مگر دا چې هغوی وي انا كنا ظالمین په تحقیق سره مونږه ظالمان یو فلنسألن الذین ارسل الیهم پس خامخا مونږ به سوال کوو د هغه کسانو نه ارسل الیهم چې لیږلی شوی دی طرف ته عن اجابت الرسول د اجابت رسول تپوس به ترې نه کوو ولنسألن المرسلین او خامخا مونږ به سوال کوو د مرسلینو نه عن تبلیغهم د هغوی د تبلیغ فلنقصن علیهم بعلم پس خامخا بیان به وکړي فلنقصن علیهم پس خامخا مونږ به بیان وکړو په دوی باندې بعلم په دوی د خبردارۍ وما کنا غایبین او دا به وي چې مونږ ورته دا ووایو وما کنا غایبین چې مونږه غایب نو علی تبلیغ الرسول و اجابت القوم مونږ به دا خبر هم ورکو چې مونږه غایب نو د تبلیغ د رسول نه او اجابت د قوم نه والوزن یومئذ الحق او وزن با په دغه ورځ باندې حق وي وزن په دغه ورځ حق دی والوزن یومئذ الحق عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې سبحان الله ویلو سره د عمل دغه تله چې ده د هغې چابړې به ډک شي او الحمدلله ویلو سره به ټول چابړې مکمل ډک شي یعنی دومره زور دی د دې کلمې فمن ثقلت موازینو پس د چا بوجونه چې درانو شو فاولئک هم المفلحون دغه خلق کامیابي موندونکي دي ومن خفت موازینو او د چا بوجونه چې سپک شو فاولئک الذین خسروا انفسهم دغه خلق چې نقصان کې پریوت وغورځول دی نفسونه خپل بما كانوا بآیاتنا یظلمون په سبب د هغې چې په آیاتونو زمونږ دی یظلمون انکار یې کولو زمونږ د آیاتونو ولقد یا کمی کوتنا ولقد مکناکم فی الارض او خامخا مونږ ځای درکړه تاسو لا په ځمکه کې وجعلنا لکم فیها معایش
او ګرځو موږ ستاسو دپاره په دې کې معیشت سبب د گزران قلیلا ما تشکرون ډېر لږ دی چې تاسو شکریا ادا کوئ ولقد خلقناکم ثم صورناکم نو فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین دې ځای کې یو خبره ده ورپسې دا بله رکو بیا چالو کو خول فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین موږ به سوال کوو د هغه کسانو نه چې پیغمبران ورته لیږلي شو عن اجابت الرسول ولنسألن المرسلین او موږ به سوال کوو د رسولانو نه هم عن تبلیغهم دې په تیزه بوځئ د هغوی د تبلیغ باره کې دا تاسو وګورئ یو خدا آیت تے شپږم نمبر آیت د سورہ اعراف ما ته متوجه شي دا شپږم آیت تے د سورہ اعراف داسې بوزي لکه عمران خان چې څنګه اسمبلی نه بهر کړ هغه له بیا چل نه ورته لیونی شو دا کله کله سړی باوله شي بیا که نه هغه مریدان یې ډېر شی دي هغوی بیا ډېر کنزل کوي چې خبره کوي خو باوله شو نو په دې نه پوهېده چې دا کوم څه نو هغه ډپټي سپیکر جدا چغې جوړې کړې وې زه اسمبلی تحریک مې وې بس ختم کو هلته هغه چې د هغه اسمبلی ماتې کړې اوس پکې هغه صدر هم راګیر دی دیم پکې راګیر دی وزیر قانون هم پکې راګیر دی سپیکران هم پکې زمونږ دا دنباله دا ټول دا پکې ټول ګیر دي یو لیم چل نه ورځي دا هغه په یو فیډر پیس کړي اوس یو لی چل نه ورځي چې څه به کوو خو زه الله دې اساني راولي نو ان بعد العسر یسرا خو دې که نه دا تلک الیام نداولها بین الناس الله دا ورځې په خلکو باندې بدلی را بدلی نن نه یو 3 کاله مخکې به مونږ لیدل دوی به دا چغې جوړې کړې وې لوی غوبل به څه به یې کول نو په ځان یې لیونتوب راوستی و او وی دا مونږ دغه کوو غلو وباسو اوس هغه پته ولګېده چې د دې بي آر ټي تپوس وکړه د بل څه دی سره اوس بل څه یره نه ده دا دی چې سکول نو اوس به دا نور هم ورسره دا چل کوي که نه یره ټوله دغه ده دی خو غریبانانو لکه نابالغه دي ټول ځکه چې دی خو جیل یې نه دی لیدلی وال ټکول یې نه دی لیدلی خو بس په تیاره باندې راوستل په تیارې راوستله کینول اوس په تیارې خو دې تیارې نوړی ته کینول دا خو ورته اوس پته لګي چې کله دې بهر دنیا ته وځي دا کوم ظلم او جبر دی کړی دی کوم زیاتې دی قوم سره کړی دی خامخا قوم خو به په دې لکه دی وایي چې دا نیکي وکړه دا لوی سړی دی وایي تاسو له بې قدر درشي نو چې هغه لوی سړی په څه دی که د ریحام خان کتاب وګورئ نو هغه چې څه وایي نو هغه سړی ځان له لیونی کي که د زندګي وګورئ دومره به کورونه خلکو له ورکوم او د هر څه به ارزانوم او چې حکمران در باندې ډېر ټیکس لګوي نو دا حکمران غلي نو تا خو د ظالم بچی به ټیکسونو مور راوستې ده کینولې ده په قوم باندې بجلی څه حالت دی سوی ګیس څه حالت دی پټرولو څه حالت دی بازار ته تللی نه شي سودا کولو له کوم شی دی چې هغه ارزان شي هر شی دی په داسې بوتلو ډالر دی را باندې پلار که پونډ دی را باندې پلار که پیسې حیثیت هم نشته د سرو زرو حیثیت هم نشته هغه دې دومره ګران کړه چې په پتې څوک نه پوهېږي مدرسې را باندې تنګولو کوشش تا وکړو قادیانان دې را باندې مسلط کړو پیجونه دې ورله کولاو کړو ځایونه دې ورته کولاو کړو راهدارۍ دې ورته کولاو کړې هر څه دې وکړو کومه خبره به موږ ستا یادو کومه خبره به دې یادو د هغې باوجود هم پته نه لګي چې دا کوم نه پوهېږي چې دی ولې نه پوهېږي هغوی به ډېر لوی لیډر دی وایي دومره ښکلی تقریر یې کړی تقریر یې ښکلی کړی بس بیا خو ما کښېنه وایي بس زه ښه وزیر اعظم یم ښه تقریرونه به کوم بس که په تقریرونو یو سړی وزیر اعظم کېږي
ساجیبه غوندې چل دی الله دې معافي وکړي بس خجي نو فلنسألن الذين ارسل اليهم هغه هم دغسې بوله دی دا چې کوم په نه کار کې بېکاري دا ده چې څنګه په منډه ویسته تا به وي دا سم شاباش شریف دی فلنسألن الذين ارسل اليهم انو دا د سوره اعراف شپږم نمبر آیت دی شپږم نمبر آیت بل د سوره حجر څوارلسمه سپاره 92 نمبر آیت څوارلسمه سپاره سوره نحل 56 نمبر آیت څوارلسمه سپاره سوره نحل 92 نمبر آیت درویشتمه سپاره سوره صافات څلېرشتم نمبر آیت او پنځویشتمه سپاره زخرف 19 آیت د ټولو آیاتونو دا معلومیږي چې قیامت پر ورځ به خلکو نه د هغوی اعمالو وغیره متعلق سوال کیدی شي او د سوره قصص د یو کم اتیایم آیت او د رحمان سوره رحمان یو کم څلوېښتم آیت سوره قصص یو کم اتیایم او د سوره رحمان یو کم څلوېښتم د آیاتونو معلومیږي چې د قیامت پر ورځ به هیڅ یو انسان یا جن نه سوال نشي کېدی بظاهر تعارض واقع شو جواب ادا دی جوابونه خو ډېر دی موږ به آسان ذکر کوو چې دا په اختلاف اوقات باندې محمول دی قیامت ورځ به ډېره اوږده وي ډېره اوږده ورځ به وي یو وخت کې به داسې وي چې هېڅ چا نه به څوک سوال به ترې نشي کېدی بیا دویم وخت چې وي نو سوالات به شروع شي جلالین دا جواب ورکړی دی دویم جواب اختلاف مکان باندې محمول دی یعنی میدان حشر کې یو موقف چې وي نو هغې کې خو به د هېڅ چا نه د هېڅ څیز سوال نشي کېدی او په دویم موقف کې یعنی موقف حساب کې چې ورسېږي نو هلته به سوال کېدی شي روح المانی کې دغه د حضرت عکرمه او د قتاده جواب دی ولقد خلقناکم ثم صورناکم خامخا په تحقیق سره موږ پیدا کړي تاسو لره ثم صورناکم بیا موږ تصویر درک تاسو له ولقد خلقناکم من آدم و آدم من تراب تاسو موږ د آدم نه پیدا کړي او آدم هم د خاورې نه پیدا کړ ثم صورناکم بیا هم صورت درک تاسو له ثم قلنا للملائکة بیا وی موږ ملائکو ته اسجدوا لآدم سجده وکړئ آدم ته اکراما لا عبادتا اکرامن ورته سجده وکړئ نه چې عبادتا فسجدوا الا ابلیس ټولو سجده وکړه مگر ابلیس انکار وکړ لم یکن من الساجدین نو دی د سجده کوونکو نه خلک زر وایي ابلیس د فرشتو استازو استاز یې خو نو استاز د کوم ځای نه راغی دی په څه کې صورت بچې فرشتو استاز نه و
د فرشتو مجلس کې به د ناسته کوله او به د فرشتو مجلس کې د پیریانو نه خو د فرشتو په مجلس کې دته د ناستې اجازت قال ما منعك او ورته الله ما منعك سسز من کړو تعالی را الله تسجد اذا مرتك چې تا سجده ونکړه کله چې ما درته حکم وکړو اذ امرتك اصل کې ان تسجد د لا مزیده ده قال ما منعك سسز من کړو تعالی را ان تسجد اذا امرتك دا چې ته سجده وکې کله چې درته ما حکم وکړو لا مزیده ده قال انا خير منه وز بهتر امددنا خلقتني من نار پیدا کړ ما لره د اور نه وخلقته من طين او دې پیدا کړ د خټینا وزه د اور نه پیدا یم او د اور خاصیت دا دی چې دا په برزي خټي خاصیت دا د ازمکه لرازي نو زه خو جدا ام تکبر وکړو څوک چې تکبر کوي نو به دغه حالي قال فاهبط منها وی ورت فاهبط منها اوزیتا سودی جنتنا فما يكون لك ان تتكبر فيها وی اوزیدی جنتنا فما يكون لك لا يناسب لك تعالی مناسب ندی ان تتكبر فيها لا ينبغي لك ویلشی لا يناسب لك ویلشی لا ما يكون لك ویلشی ان تتكبر فيها جت تکبر کی بدی کی فخرج انك من الصاغرين پس اوزا پتاکک سرت د صاغرین نے ای من الذلیلین د ذلیلانوں نے قال انظرنی الى یوم یبعثون ومال مهلت را کی تروز تر بعث پورے قال انك من المنظرین اللہ ورتو فرمایل چت من المنظرین د مهلت ورکیدل شونه ورکړی شونه چاله چې مهلت ورکړی شوی دې آیت نه دا معلومیږي چې د کفارو دعا قبليږي ګوره دوی چې انذرنی الی یوم یبعثون مال تر ورځې تر قیامت پورې مهلت راکړي قال انک من المنظرین الله ورته وی او ته د منظرینو نه نو معلومه خدا شو چې د کافر دعا قبليږي کنه دغه ټول کافرانو مشر د شیطان او د دعا وکړه او دعا قبول شو نو ګویا معلومیږي دا چې د کافر دعا قبليږي دې آیت نه داسې معلومیږي دغه چې الله د ابلیس ته دغه سی ویلي دي بیا ورپسې بل آیت ته 14 سپاره سوره رعد کې 14 نمبر آیت هغه ځان سره نوٹ کړئ او 30 سپاره سوره مومن کې 50 نمبر آیت نو دې دواړو آیاتونو نه دا معلومیږي په دې دواړو کې د زلال لفظ راغلی دی او دا غي معنی دا د ضیا د زلال لفظ راغلی دی او معنی د ضیا او بطلان نو دی آیتون دا معلومیږي چې د کافرانو دعا به نه قبليږي بظاهر تعارض راغی جواب لومبه دا دی چې انک من المنظرین دا قبولیت دعا نه ده بلکې دې مطلب دا دی ستا په تقدیر کې قیامت پوری زندگی د مخ کې نه لیکل شوی ده کته دعا کوله که نه کوله تب قیامت پوری ژوندې وي انک من المنظرین دا انک من المنظرین جمله اسمیه راړل بیا ان سره مقید کول په دې دال له کچره دا جواب د قبولیت دعا په تور باندې ورکې دی شو نو بیا وقد انذرتک جمله فعلیه به راوستا
جمله فعلیه بوا چې مونږ تعالی مهلت درکو نو معلومه شوا چې قبولیت دعا نه ده نو تعارضم نشته رولمانی نبراس شراقایت ټول هم دغه جواب لیکلی علامه علوسی بل جواب هم ورکړی دی هغه دا دی چې دا دوه آیاتونه چې دي د اخرني دې کې دعا نه مراد د بوتانو نه دعا غوښتل دي یعنی که چېرې کافر د الله نه دعا وکړي نو قبلیږي به او که د بوتانو نه دعا غواړي نو نه به قبلیږي نو تعارض پاتې نه شو قال فبما اغويتني لاقعدن لهم قال دوي فبما اغويتني چا په وجبانې چې تاسو گمراه کړم لاقعدن لهم صراطك المستقيم زب خامخا کینم دیتا صراطك المستقيم ستا پنی غلار باندې ثم لآتينهم من بين ايديهم بیا بزرا ولم پدای باندې وسوسا من بين ايديهم د مخنا ومن خلفهم درستنا وعن ايمانهم وعن شمائلهم دخی طرفنا او دغس طرفنا ولا تجد اکثرهم شاکرین ارگز بنمومی تا اکثر ددی شکر گزار مطیعین بے نگوری قال اخرج منها اللہ ورتو فرمائل اخرج منها ازت دینا مذموما محصورا ازت دینا مردود مذموما مردود مدحورا بعید عن الرحمة رحمت نلری لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لمن تبعك منهم چاچ تابداری وکړه دینستا نو لأملأن جهنم منكم أجمعين خام خامون ډک جهنم لرستا سونه په جمع باندې د دې معنی دا اجمعین لأملأن جهنم منکم اجمعین د دې معنی دا یوځای ټول په جمع قاموس تاج العروس وغیرہ کی تصریح دا کہ دا اجمع معنی دا کل امراضی نو بل ذکر راضی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین نو معنی بداوی چو ټول انسانان او ټول جنات دا جهنم تزی نو جنت ته بیا څوک ځي دلته موږ ځکه دا معنی کوو چې یو ځای به وي یو ځای به وي دا جدا خبره ده چې چا طبقه به جدا وي د چا به جدا وي بعض اهل ظواهر اعتراض کړی دی چې جنات هم ناری دي نو نار به د نار سره عذاب څنګه ورکي نو دی یو جواب خو الزامی دی چې څنګه یو غټه لوټه دی پټی نه راواله نو دام خټه ده موږ هم د خټې پیدا یو دی اهل ظواهر له روغ دی کپر له راو بغه دی به پاسی نو پاسی لوټه هم سم ګټي او دا خخته هم خټه ده خخته ورل را پری دی پابنه سي دغه نه نو دا اعتراض غلط دی چې نار و نار سره سزا څنګه ورکیږي دا خو الزامي جواب یو یو علمی جواب دی بخاری شریف کی روایت ته چې د جهنم بعضی طبقو د بعضی طبقو نه شکوه وکړه بعضی طبقو د بعضو طبقو نه شکوه وکړه چې ای ربا بعضی خو بعضی خوري بعضی طبقه بعضی خوري دومره تفاوت ته چې یو طبقه د بلې طبقې شاکی ده او بخاری کی دا روایت هم ده چې د جهنم اور د دنیا د اور نه یو کم او یا حصے زیات ته
دلته فرمایي چې لأملأن جهنم منکم اجمعین ویا آدم و ای آدم علیہ السلام اسکن انت و زوجک الجنہ اسیگت اوستا بی بی الجنتا پا جنت کی فکلا من حیث شیطما پخوریتا سدوار دینا حیث شیطما سنگ چغواری ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین دا آدم علیہ السلام مغالطہ معلم التنزیل لکلی دی او نور حضراتم لیکلی دي چې د مغالطې وجه دا وه مغالطې وجه دا ده چې آدم علیه السلام دا وګڼل چې لا تقربا دا نهي تنزیهي د تحریمي نه ده حالانکې هغه در اصل تحریمي وه دویم دا چې د آدم علیہ السلام په ذهن کې راغلل چې شاید ړومبنی حکم منسوخ شوی او ماته ناسخ معلوم نه وي او دته معلوم نو ځکه مغالطه کې پریوتو درېمه خبره دا لیکي چې الله فرمایل چې لا تقرب هذه الشجره نو مراد د رب داو چې د دې نوعي یو فرد هغه به نه خوري یو فرد به نه خوري نو آدم علیہ السلام ته مغالطه ولګېده چې شاید یو مخصوص ونه وي نه چې د هغې ټول افراد نو په دې وجه باندې هغه وی چې بس دې نه یې منع کړی فوسوس لهما الشیطان پس وسوسه واچوله دوی ته شیطان لیبدي لهما دپاره دې چې ظاهر کړي دی دواړو ته ما وري عنهما کم چې پټول شي ما وري عنهما فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما چې ظاهر کړي دی ته ما وري عنهما کم چې پټ وي دینا من سوآتهما د عوراتو د دینا وقال ما نهاكما ربكما وی ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة چې منع کړي وی رب ستاسو د دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مگر دا چې شی به تاسو فرشتې او تکونا من الخالدین د دې وجې منع کړي وی چې بیا به همیشه تاسو په دې جنت کې اوسېږئ او الله جنت کې همیشه څوک نه پاتې کوي دا ورته شیطان وی وقاسمهما او بیا ورته قسمونه خوړل انی لکما لمن الناصحین ویزه تاسو ته نصیحت کوونکو نیم فدلاهما بغرور پس دلالت وکړ ورته په دوکې سره فلما ذاق الشجره پسر کله چې هغوی وڅکله دا ونه بدت لهما سوآتهما ظاهر شو دی ته شرمګاهونه وطفقا یخصفان او ولګېدل دواړه چې پټولې علیهما من ورق الجنه پاغې باندې پاڼې د جنت وناداهما ربهما آواز وکړ دی ته رب د دی الم انهکما ولما نوی منع کړي عن تلکما الشجرة د دې ونې نه واقل لکما ما درته ویلو ان الشیطان لکما عدو مبین چې په تحقیق سره شیطان ستاسو دپاره ښکاره دشمن دی ما خو تاسو ته ویلو قال ربنا ظلمنا انفسنا دی وی اے رب زمونږه مونږه ظلم کړی دی انفسنا بالاکل مونږ په ځان ظلم کړی دی په خوراک د دغه میوې سره وإن لم تغفر لنا وترحمنا کچری تا مونږ ته بخنه ونه کړه او په مونږ دې رحم ونه کړ لنکونن من الخاسرین شو به مونږه خامخا د خساره موندونکو نه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو
الله ورله جواب ورکړو وی کوشي تاسو بعضو بعد بعضی دشمنان یې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین او ستاسو د پاره په دې ځمکه کې مستقر زید اوسیدو بوي ومتاع او فائدہ بوي تر لګي مودې پورې مستقر ومتاع الى حين ثابت بنانی رحمت الله علیه فرمایي چې کله آدم را کوس کړي شو او داغه د مرګ وخت راغې نو فرشتو هغه نه ګیرتا وکړه حضرت حوا چې ونه هغې ته نه چاپېره چکر لګولو آدم علیہ السلام هغې ته ویې ته زما او د فرشتو منځ کې مه ګرځه وی ته زما او د فرشتو منځ کې مه ګرځه لرې شه دلته نه بېشکه ما ته ستا د طرف نه راورسېدل چې دا څه راورسېدل دنیا مصائب ته نه مراد دي د وفات نه بعد فرشتو هغه له د بیري هغه پاڼې چې دي هغې سره غسل ورکړه خوشبو یې ولګوله او په طاق عدد کپړو کې کفن ورکړه او د سراندی په ځمکه باندې قبر کلاو کو قبر ورلو که نسته په هغې کې دفن کو او د هغه زامنو ته خطاب وکړو چې آینده ستاسو دا طریقه د صاحب مدارک دا لیکلي دي قال فيها تحيون په دې کې تحيون اوسېږئ به وفيها تموتون او په دې کې به مړېږئ ومنها تخرجون او د دې نه به رایستې شئ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا اے بنی آدم په تحقیق سره مونږ نازل کړی دی په تاسو باندې لباسا لباس یواری سوآتکم وریشا یواری سوآتکم داسې لباس چې پټوي ستاسو سترونه وریشا او دا لباس چې دی نو دا یواری سوآتکم وریشا او دا ستاسو لباس هم دی زیات کړی دی مونږ په دې باندې ولباس التقوی ذلک خیر ما قبل سره ربط دا دی چې بره ذکر و چې آدم او حوا د هغې نه لباس واغستی شو د هغې د غلطۍ د وجې نه مخکې فرمایي چې مونږ تاسو له لباس درکړه مخکې فرمایي چې مونږ تاسو له لباس درکړه د ستر پټولو او د زیبایش دپاره ولباس التقوی ذلک خیر او دا لباس د تقوا چې دی دا بهتر دی لباس التقوی په ترکیب کې درې قوله دي یو لباس التقوی مبتدا او ذلک خیر هو خیر په معنی کې خبر دی دویم دا چې دا ذالک د مبتدا صفت دی او خیر د مبتدا خبر دی بیا به عبارت داسې وي چې لباس التقوی المشار الیه خیر چې تقوی لباس چې کوم طرف ته اشاره شوې ده هغه ډېر بهتر دی دویم لباس التقوی مبتدا محذوف خبر دی داسې چې هو لباس التقوی مطلب دا چې ستر عورت دا د متقیانو لباس دی بیا فرمایل چې ذالک خیر یعنی دا ډېر بهتر دی صاحب مدارک دا لیکلي دي
ذالک من آیات اللہ دا دا آیاتونو دا اللہ نا نشاناتو دا اللہ نا لعلهم یذکرون خائیگی چی دے نصیحت حاصل کی یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان تاسو امتحان کے وانی چی شیطان کما اخرجا بوئیکم لکجوی استل ستاسو پلارانو لرا من الجنت دا جنتنا ینزع عنهما ویستل داغین لباسهما لباس دا غی ظاہری لیرهما سوآتهما نپار دی چو خیدی تا شرمگاون دی انہو یراکم هو وقبیلہو پتاکی سردا شیطان چی دی وینی تاسو درا ہوا دی انہو یراکم هو وقبیلہو اغاو داغ قبیلہ من حیث لا ترونهم دلتنا بعد خلقو استدلال کرده چی شیطانانو او جناتو دا شیطانان او جنات انسان چرتم نشیلی ده دا دی جواب حضرت عثمان ورکڑه ده دیر مختصر ده غفرمائی چی دا قضیه مطلقه ده دائمی نه ده انه یراکم وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء پتاکی سره ګرځولي موږ شیطانان لر دوستان للذین لا یؤمنون دپاره دا کسانو چې ایمان نه راړي وي دا فعلوا فاحشة او کله چې او کارو کی فحش من الطواف عریانا او عبادت الاسنام چه طواب پا بربند باندیو کی یا بوتانو تا سجدیو کی نو قالو نو دیوی وجدنا علیها آبانا منگا پتی باندی لیدلیو مندیو خپل پلار نکل رو واللہ امرنا بها او اللہ تعالی منگتا حکم کرده پدی سرا قل تورتو ان اللہ لا یامر بالفحشاء پتاکیق سرا اللہ تعالی حکم نکی پفوش کارونو سرا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون واللہ امرنا بها قل تورتو ان اللہ یامر بالفحشاء اللہ تعالی حکم کی پفوش سرا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیتا سوائی پا اللہ باندے ما غس اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل تورتو امر ربی بالقسط حکم کردے ما تا رب زما بالقسط پہ انصاف سرا بالتوحید پہ توحید سرا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ او دا چه قائم کا مخفل عند كل مسجد وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ او بلنور کا غلرا خالص کا داغ دا پار دین لرا کما بداکم تعودون لکا پڑھن بیزالی چه پیدا کرے عاد بدم آغسیوی کما بداکم تعودون کما بداکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیہم الضلالہ یو ڈل چه دا غی ہدایت مندا و بل ڈل چه دا پا غیبان ثابت شا گمراہی انہم اتخذوا الشیاطین پتاکی سردی چورانی ولو دی شیطانان لرا اولیاء دوستان انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہددون او دی گمان کئی چی دی ہدایت مندون کی دی یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم انہی سے تاسو زینت خپل زینتکم عند کل مسجد اندہر منس پا وقت کے وکلو وشربو ولا تسرفو او اخری تاسو اسکی تاسو اسراف مکوی تاسو انہو لا يحب المسرفین بتاکیک سرا اللہ نخوخی اسراف کون کو لرا انہو لا يحب المسرفین
ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې څه غواړئ نو څکئ او چې څه غواړئ نو خورئ. حضرت ابن عباس فرمایي چې څه غواړئ نو خورئ او چې څه غواړئ نو څکئ او چې څه غواړئ نو اغوندئ، مگر دو خبرو نه ځان بچ کئ، اسراف نه ځان بچ کئ او د تکبر نه ځان بچ کئ. اسراف او تکبر. هارون الرشید دربار کې عباسی خلیفہ و دی، د هغه په دربار کې یو نصرانی طبیب و. هغه علي بن حسین واقدي ته ووی چې ستا کتاب کې د علم طب هیڅ شی نشته، حالانکه علمونه خو دوه دي، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. نو علي ابن حسین واقدي ورله جواب ورکو چې الله تعالی ټول طب د خپل کتاب په نیم آیت کې جمع کړی دی. هغه دی وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. بس ډېره مه خوره، ټیک ټاک به خدای تاسو ته نو ویلي. ګورئ علي بن حسین واقدي دی نصرانی ته ویلو، طالبانو ته نو ویلي چې تاسو لږه خورئ، چې دی لږه وخوري بیا مطالعه څنګه کوي. او بیا چې مهربانه امیر ورته میلاو شي چې هر ورځ ولا چولې راوړي خوله پې ولا روانه کي. نو وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، خورئ تاسو او اسراف مکوئ. بیا تیارې چولې راواخلي چې ټولې د سوډۍ ډکي. نو چې دلته یو وایي چې خیر کار ښه نه دی، بل وایي کار ښه نه دی، او ټوله سوډۍ نو سوډۍ ډکې چې وله راوړي. بیا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. نو وی زمونږه په یو آیت کې ټول طب راجمع دی، په خپله پې عمل نه کوو، نورو ته یې ښایو. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده، وای ورته من حرم زینة الله، چا حرام کړی دی زینت د الله تعالی، التي اخرج لعباده، هغه چې راایستی دی د خپلو بندګانو دپاره، والطیبات من الرزق، او هغه پاک رزق. بر ذکر و چې مشرکینو د طواف په وخت کې لباس به یسته، او په دغه ورځو کې به غوښه او انډې دا به نه خوړې، او دا به وي چې مونږ د رب عبادت کوو. نو الله وفرمایل چې چا د الله زینت حرام کو. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، او هغه پاک رزق. قل هي للذین آمنوا، دا د پاره د هغه کسانو چې ایمان یې راوړی فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې، خالصة یوم القیامه، خالصة لهم یوم القیامه، دا خالص د دې دپاره په ورځ د قیامت. کذالک نفصل الآیات، همدارنګې بیانو مونږه آیاتونه لقوم یعلمون، د پاره د هغه قوم چې هغوی دپاره د هغه قوم چې هغوی پوهېږي. قل انما حرم ربي الفواحش، خبره دا د بل نه د حرام. حرم ربي الفواحش، حرام کړي دي رب زما فواحش لرا، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، او گناہ او بغي، بغیر الحق، پنا حق باندې، یعنی بغاوت پنا حق. وان تشرکوا بالله، او دا چې شریک جوړ کړئ تاسو الله سره، ما لم ينزل به سلطانا، چې نوی نازل کړي په دې باندې څه دلیل.
وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې وایي تاسو په الله باندې هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ ما لا تعلمون من تحریم الطیبات تاسو ته علم نشته ولكل امة اجل د پاره د هرې ډلې یو وخت مقرر دی فاذا جاء اجلهم پسر کله چې راشي دی اجل نو لا يستاخرون ساعة نبی ساریږي یو ګړی ولا يستقدمون نبدي زياتي داغينا ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم اے بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يا بني آدم إما يأتي فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اشکال دا دی چې دې معنی دا ده چې د میاد راتلو نه بعد میاد د راتلو نه بعد خو مخکې کېدی نشي کنه لکه دې ځای کې اوس وایي کنه چې لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نه مؤخر کېدی شي نه مخکې کېدی شي نو چې میاد راغی فإذا جاء أجلهم دا میاد راورسېد نو مخکې کېږي به څنګه تېر شوې زمانې ته لا يستأخرون مؤخر کېدی خو شي خو لا يستقدمون مقدم کېږي به څنګه مخکې خو نشي تللی جواب دا دی چې یا خدا جمله مستانفه ده معنی به وي او نه به مخکې کېږي دویمه دا چې اذا جاء باندې عطف وکړي نو معنی به وي چې کله هغه میعاد راشي نو رستو خو به نشي کېدی او مخکې خو به کېدی نشي رستو خو به نشي کېدی مخکې خو کېدی نشي مخکې خو ځکه نشي کېدی چې هغه زمانه تېره شوې ده نو فرمایي یا بني آدم اما یأتینکم رسول منکم دی آیت نه قادیانان استدلال کوي او دا ډېر په کلک هغه یرځای کې پیش کوي و یا بني آدم اما یأتینکم رسول منکم دا آسکین امام وغیرہ دا پیجونه چې کولاو کې نو په دې باندې ډېر په چغه چغه دا یو آیت یې مونده دی وایي ای بني آدمو اما یأتینکم رسول منکم که چېرې راغی تاسو سره رسولان ستاسو نه یقصون علیکم آیاتی په تاسو باندې زما آیاتونو تلاوت کوي نو فمن اتقى واصلح چا چې ویرید الله نه اصلاح وکړه نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون په هغه به غم نه وي او نه به یره وي په هغه باندې د خپل نبوت چې یا بني آدم اما یأتینکم تاسو سره که رسول راشي نو قادیانان وایي چې دې نه معلومه شوه چې څو پورې بني آدم شته نو په دې کې به پیغمبران راځي اهل حق جواب ورکوي چې کله نه بني آدم شروع شوی دی چې کله نه بني آدم راغلی دی الله تعالی نبی آدم له نبوت ورکو یعنی آدم علیہ السلام له اول نبوت ورکو بیا هغه نبوت چې نو بني آدم له ورکولو تر دې پورې چې کله عیسی علیہ السلام راغی نو د هغې په ژبه باندې اعلان وکړو چې ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې کله دنیا کې هغه تشریف راوړي نو الله تعالی فرمایل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نو په دې کې بني آدم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې دي د نبی علیہ السلام نه بعد بني آدم ته خطاب کې خاتم النبیین لفظ راغی مسئله قطعیه یعنی لا شک فیه دا مسئله راغله نو هغې نه بعد د بل نبی راتک خود به خود بند شو راتلو به سلسله را روانه وه تر عیسی علیہ السلام پورې همدغسې سلسله وه را روانو خو چې کله نبی علیہ السلام راغی نو الله فرمایل چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین بس چې دا وې
خبر ختم شو دنه بعد د بل چا دراتلو ضرورت پاتې نشو او قطعی مسله ده لا شک ولا تردد نه په دې کې تردد شته نه په کې شک شته فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږ واستكبروا عنها او لوی کړي وي داغې نن اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون د غور والا خلق دې همیشه بدی کی وي فمن اظلم من افترى على الله كذبا پس لا احد اظلم من افترى سوک جوړ کی په الله باندې کذبا دروغ او کذب بآیاته یا تکذیب کو د آیاتونو او کذب بآیاتی د آیاتونو داغ اولئک ینالهم نصیبهم من الكتاب دغه خلق چې رسیږي ودی ته صد کتاب نو والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون نو فمن اظلم من افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم دغ خلق جي رسيږي بديت نصيبهم مسدي من الكتاب اي المكتوب من القبائح والاستمرار عليها حتى اذا جاءتهم رسلنا ترسح د پوره چراغ للدي لزمنګ رسولان يتوفونهم اذا جاءتهم رسلنا کله چراغ للدي زمونږ رسولان یعنی زمونږ فرشتي يتوفونهم شمرول قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله تاسو پس کی وای چې تاسو بلنه ورکول د الله نه علاوه قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم دی موږ گمراه شو موږ لار هیر شوا او پخپل ځان به بیا شهادت کوي انهم كانوا کافرین چې بتاکي سره دی کافرانو پزان پخپل شهادت کوي قال الله لهم الله ورته فرمایل ادخلوا في داخل شي تاسو په نور امتونو کې قد خلت من قبلكم بتاکي سره تیر شوی د مخکې تاسو نه من الجن والانس جنات انسانان في النار پور کی كلما دخلت امه لعنت اختها كلما دخلت امه ارکلا چې داخل شوی او ډلا لعنت اختها نو لګه به لعنت په بل ډلا باندې حتى اذا داركوا فيها جميعا ترڅ عد پوره چې اغرزيږي په دې کې ټول حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم نغر اخرني بديړم بو توي ربنا هؤلاء يضلون اے رب زمونږه دې خلق مونږه گمراه کړیو په دنیا په دنیا کې فآتهم عذابا ضعفا من النار پس ور کې دی عذاب دگنا دورنا وقال لكل ضعف الله ورته فرمایي د هر ډلې د پاره به دگنا عذاب لكل ضعف ولكن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم لاخراهم واي باغړم بدي اخرنوتا فما كان لكم علينا من فضل نشت تاسو له موږ باندې فضیلت فذوقوا العذاب پس سګي تاسو عذاب بما كنتم تكسبون په سبب د هغه سجي تاسو کوي نفذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اوسګي تاسو عذاب په سبب د هغه چې کم تاسو کمای کولا ان الذين كذبوا بآياتنا پتاکي سراغ کسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه زدا وقفو کوي ورپسې ښه وقفو کوي 10 منټه وقفو کوي